السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خويندو الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو در غم ار مصیبت اور درنه فمانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو نن د یو نوی او خاص وظیفه سراستا سو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو صرف او صرف د یو آیات مبارک وظیفه را او دغه شانتي زما عزتمندو صرف او صرف یو ورځ کول دی او دې سره ان شاء الله جل جلاله استاد ژوند بدل کی استاد زندگی به الله رب العزت بدلېږي. زما عزتمندو دا یو عظیم شان عمل دی. تاسو ته معلومه را زما عزتمندو چې حاجات پوره کول او دغه شانتي مشکلات حل کول دا کار د الله جل جلاله دی. الله جل جلاله په بنده باندې حالات راولي، مشکلات راولي، پریشانی راولي، خوشاله راولي او دغه شانتي مشکلات ختمي، حاجتونه پوره کوي. نو زما عزتمندو چې کله هم منګ او تاسو وظیفه کوو چې زمنګ او تاسو نیت صفاوي، نیت زمون خالص وي چې را الله جل جلاله نه موږ د خپل حاجت پوره کوو. دغه شانتي زما عزتمندو د دین علاوه چې زمنګ او تاسو په خېټه کې حرام نه وي، که حرام زمنګ او تاسو په خېټه کې وي نو کو بیا مونږه ډیر وظایفو کو هغه وظایف په کار نه کوي. ځکه چې د چا لسمه حصہ د کپړې هغه د حرام وي نو کده پاغه کپڑا باندې مسکی نو موزي نه کیږي او کده شانتي د پخېټه کې او لقمه چې کم دینو د حرام پر تر نو کده ډیر زیات چې کم دینو نوافل کوي او د شانتي عبادتونه کوي نو عبادتونه قبليږي نه. نو اول د حرام نه ځان ساتل دي زما عزتمندو او پس د اغینه بیا موز کول دي او د شانتي د الله رب العزت نه دعا غوښتل دي. نو ان شاء الله دا غینه بعد با زمونږ استادو دعاګانې هم قبليږي او دغه شانتي چې کم حاجات دي هغه حاجات په هم پوره کیږي. نو زما عزتمندو زمونږ استادو وظیفه چې کم دا نو هغه صرف او صرف د یو آیات مبارک دا او دومره آسان آیات چې ماشوملم ورزي، بوډالم ورزي، نارینهلم ورزي، زنانلم ورزي دا غي پس د کول کې یعنی مطلب دا دی چې سب مشقت نه لګي چې رسو کوئی یار آیات ته دا بس د کول غواړي. آسان آیات زما عزتمندو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی آیات نه زما عزتمندو د آیات یو سره او د الله رب العزت حکم دی چې ته پناه غواړه په الله سره د شیطان رټلی شوی نه. نو بهر حال زما عزتمندو چې مونږ تاسو وظیفه کوو نو هغه په دې طریقه باندې کوو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داسې ووایو. او زما عزتمندو بعضی اوقات داسې وی چې خلک هغه شمیر او تعداد پوره کوي او الفاظ صحیح طریقې سره نه ادا کوي، بس په لنډو مختصر کسټ کې پکې وقړل او کسې پکې وی او کسې غلط وی او کسې وران وی نو پروا نه. نو زما عزتمندو دغه سینه ده بلکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې الفاظ باندې بتا سو آی د څه نه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعض خلک چې وظیفه کوي بس سم غړندې شي ډیر زیات په تیز رفتار باندې چې کوم دینو لګي وظیفه کوي نو په تیز رفتار باندې وو وظیفه نه کوي بلکې خو طریقې سره او صلیح سره صرف یو ورځ وظیفه ده. نو چې یو ورځ وظیفه ده نو په کار دار چې صحیح طریقې سره موږ تاسو دا وظیفه وکړو او بل حاجت پوره کوو د الله رب العزت نه. زما عزتمندو وظیفه بس ټیم کې نو د ماخام مانځه پسې کوم ورځ باندې چې ستا خوخي باغ ورځ باندې ماخام موز دیو کو نو د ماخام مانځنه بعد چا سره خبرو اتر کول نو مخکې درې پیری وا په نبی پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف وې درې پیری دی درود شریف وې موز والا درود شریف وای زیات بهتر او افضل له. پس دا غینه زما عزتمندو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وظیفه چې کوم ده شروع کا. نو دا وظیفه زما عزتمندو 1000 مرتبه یعنی زر پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. چې کله دی زر پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پورا کو پس دا غینه درې پیری درود شریف وایا په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې. کله چې دی درود شریف وي زما عزتمندو نو دا عمل چې کوم دینو ختم شو پورا شو. اوس د دینه بعد زما عزتمندو سر په سجده باندې کې دي یعنی سجده لولاړ شي. سجده په حالت کې با سبحان ربی العظیم و یا سبحان ربی الاعلى و یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم و یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم و څنګه چستا خوخی یا داسې د درېمې کلمې الفاظ و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ و خو چې باغی کې د الله رب العزت پاکی بیان شوی، د الله رب العزت تسبیح بکی بیان شوی، د الله رب العزت حمد بکی بیان شوی نو دا با یو شپری وي یو شپری با که سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او که درېمه کلمه وي او که سبحان ربی الاعلى وي که سبحان ربی العظیم وي دا به زما عزتمندو یو شپری وي او دا غینه بعد به هم دغه سجده په حالت کې دعا غواړي.
خو په اخلاص سره خشوع سره حضور سره او پاجزه سره او د الله رب العزت نه پوره امید سره دعا به غواړي او د دعا نه بعد به زمای عزتمندو بیا د سجدې نه سر پورته کی نو کو د سجدې نه سر پورته کو بیا د لاسونو پورته کول بیا د دعا غوښته نو هم څه مسله نشته او کنه صرف سجده کې د دعا غوښتل نو دغه کافی ده او د دې سره یعنی د دې عمل سره د دې وظیفې سره یو کار به تاسو بل هم کوي او کاردار زمای عزتمندو چې د خپل وس مطابق بس نس صدقه ورکوي صدقه لازمي ده زما عزتمندو وړو کې سیز دي متصر سیز دي د کمو پیسو سیز دي او صدقه به لازمي ورکې دا نه چې راګنې تاسو یې چې رامونګه په وظیفه کې اورېدلې چې کمو پیسو سیز دي نه چاله الله تعالی وس ورکړي هغه د زیاتو یعنی زیاته صدقه ورکي او چاله چې الله تعالی وس نه ورکړي نغوي دي کم یعنی معمولی سیز چې کم دي نو صدقه کې مثلا د تیلو ډبې شو یا داسې مالګه شوله نو اگر چې دغه قیمت کم وي لیکن دغه فایده غریب او مسکین ته زیات وي نو دغه بس تاسو د لپاره زیات بهتر وي عزتمندو دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ الله مو همیشه د لپاره خوشاله تر تازه کامیاب او باد ساته موږ له اجازه راکې ملاوي ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې د لوی الله په امان